تازه د اشرف غني په اړه او د جمهوریت د سقوط اصلي کیسه معلومه شوه. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پخواني جمهوریت نظام د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلي د کابل له سقوط څخه څو ورځې وړاندې په ارګ کې د ولسمشر محمد اشرف غني او جمعیت او ګوند د مخکښ غړي انوس قانوني ترمنځ له لفظي شخړې پرده پورته کړې ده. ښاغلي فضلي له بي بي سي سره په مرکه کې زیاته کړې د کابل له سقوط یوه ورځ مخکې زیات شمېر سیاسونو په ارګ کې له ولسمشر غني سره ناسته درلوده. د سیاسونو له ډلې یونس قانوني ولسمشر ته وویل چې موږ سبا پاکستان ته سفر لرو، د دې غونډې تصمیم او تاییدیې به له ځانه سره هلته یوسو. له دې سره جوخت ولسمشر په غوسه کې غبرګون وښود او ټینګار یې وکړ، تاسو په کومو سترګو هغه ځای ته روان یاست چې نیابتي ډله یې هره ورځ ولسوالۍ او ولایتونه سقوطوي. له دې سره ولسمشر غني خواشینی شو او روانه جلسه یې ترک کړه. وروسته بیا سیاسونو یو بل ته وویل اوس خو صلاحیت زموږ په لاس کې دی، راځئ چې حل یې کړو. فضلي همداراز په دې مرکه کې ویلي چې د دوحې قرارداد د سولې لپاره نه و، بلکې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر لاسلیک شو. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.